السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. وبخښئ دوستانو، نن زما اواز خراب دی، خو بیا هم ما د ضروري وبلله تر څو زه د سعودي عربستان په اړه د مهم خبر تاسو ته وړاندې کړم. د تېرې 2 او 3 ورځې راهیسې به تاسو دا تصویر لیدلی په واتساپ یا میسنجر باندې چې پکې لیکلي د سعودي عربستان جوازاتو دا اعلان کړی چې باړه بهرني وګړي به 6 میاشتو رخصتو باندې لګی کیږي او د پروسه به د اپریل 20 څخه شروع کیږي. نو په نننۍ ویډیو کې به د دې په اړه خبرې وکړو چې دا خبر رښتینی دی او که نه. نو دا خبر خپرولو نه مخکې که چیرې دې چینل ته نه وئ نو دا چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. د کوم خبر چې تاسو اورئ که تاسو دوستان په سعودي عربستان کې یا په سعودي عربستان کې نه کوم څوک اورئ نو دا د خپلو دوستانو سره ضرور شریک کړئ، ولې چې دوی دې په اړه ډېر په تشویش کې دي تر څو دوی دا تشویش لرې شي. نو رابشو خپل خبر ته راځو. اوس ډایرکټ هغه د فیسبوک پاڼې ته کوم ځای نه چې دا خبر خپور شوی دې کې لیکل شوي دي چې سعودي عربستان جوازاتو اعلان وکړ چې ټول بهرني وګړي به 6 میاشتې په رخصتو خپل ملکونو ته لیږی کیږي. نو د دې خبر سره چې کوم لینک پر کړی زه دا لینک خلاصوم. دلته تاسو وګورئ دا واړه خبر لیکل شوی، خو په دې خبر کې داسې څه نه دي لیکل شوي کوم چې هغه فیسبوک پاڼه کې لیکل شوي وو. دلته دا خبر صحیح ورکړی خو غلطي کوم ځای کې کړي، غلطي په دې ځای کې کړي. دلته دوی دروغ لیکلي، د 20 اپریل تاریخ چې دوی ته ورکړی دی غلط لیکلی. دلته چې کوم خبر ورکړی شوی زه دې باره کې درته وایم. دلته داسې لیکل شوي چې د سعودي حکومت د بشري سرچینو وزارت کم مشر چې دی هغې له اړخه دا لیکل شوي چې د بشري سرچینو وزارت کم مشر چې دی هغه په سعودي کې کمې کمپنیانې او کارکوونکي چې دی هغو ته 3 وړاندیزونه وړاندې کړي چې په 6 میاشتو کې به دننه د درو کې یو ماته خوښ کړي او په هغې باندې به ما سره عمل وکړي. نو راځو اوس ډایرکټ هغې ځای ته کوم ځای کې چې دا خبره کړي د العربیه ټي وي سره په مرکه کې چې دا خبر د دوی ویب سایټ هم راخیستی. د بشري سرچینو وزارت مشر عبدالله ابو سنین دا خبره وکړه چې مونږ هغه کمپنیانې هغه مؤسسې کوم چې کووډ-19 یا کرونا وایرس له وجې متاثرې شوي دي د هغوی کارکوونکو او د هغوی مشرانو ته مونږ 3 اختیارات ورکوو چې په دې 3 حالاتو کې یو انتخاب کوي او خپل نقصانه تر یو ښه د پورې ځانونه بچ کړئ. د ټولو نه مخکې به د 6 میاشتو خبره وکړم. د 6 میاشتو خبره دلته د دې په خاطر شوي هغه 3 حالات چې موږ د کمپنۍ مشران او هغې کارکوونکو ته ورکړي. په 6 میاشتو کې دننه کمپنۍ مشران او د هغې کارکوونکي په خپلو منځو کې جوړجاړی وکړي او په دې 3 حالاتو کې به یو موږ ته انتخاب کړي او هغې باندې په 6 میاشتو کې دننه عمل شروع کړي. دلته داسې نه دي ویل شوي چې 6 میاشتو کې به واړه بهرني وګړي د دې هېواد څخه بهر ځي. نو دلته داسې ویل شوي، داسې نه دي ویل شوي چې په 6 میاشتو کې به دننه ټول بهرني وګړي به د دې هېواد څخه ووځي. په 3 حالاتو کې اول حالت بیانوم. په هغې کې داسې ویل شوي چې د کمپنۍ مشران کولی شي چې خپل کارکوونکي 6 میاشتو چوټو باندې خپل هېواد ته ولیږي. که هغې چوټۍ تېرې شوي هم وي خو بیا د اختیارات د کمپنۍ مشرانو ته ورکړي چې دوی خپل کارکوونکو ته 6 میاشتې نوره چوټۍ ورکړي او خپل هېواد ته لاړ شي. په 2م حالت کې داسې ویل شوي چې د ورځې په جریان کې 100 غنټې کارکوونکو کار وکړو صرف د هغو غنټو به دوی ته تنخوا ورکول کیږي. او په 3م حالت کې داسې ویل شوي چې ټول بهرني وګړو ته به په میاشت کې 20 چوټیانې ورکول کیږي او 10 ورځې به کار ترې اخیستی کیږي، خو د 20 چوټیانو به دوی ته هېڅ پیسې نه ورکول کیږي. نو دا حل لاره ده ورته وړاندې کړي چې تاسو په خپلو منځو کې جوړجاړی به کوئ چې کوم یو ستاسو خوښ شو ما ته هغه وړاندې کړئ تر څو هغې به د 6 میاشتې پس عمل شروع کړی شي. ولې کمپنیان هم بند دي، کمپنیان هم واړه په نقصان کې دي. نو دې دپاره چې کمپنیانو هم ډېر نقصان نه وي کړی او کارکوونکي هم ډېر نقصان نه وي کړی، دا 3 د حل لارې د دې له طرف نه ورته وړاندې شوي. د دې نه علاوه دې وزارت دا هم وویل چې بهرني وګړي چېرته چې وغواړي کار کوی شي، په دوی باندې به هېڅ پابندي نه وي. خو دا چې اوس د کرفیو مهال دا هر ځای بند ده نو ډېره ګرانه ده یو چا ته کار پیدا کول. که بیا هم څوک کوشش کوي ځان ته کار پیدا کړي نو د سعودي حکومت له طرف نه په دوی باندې هېڅ بندیز نشته. دوی کولی شي چې په هر ځای کې کار وکړي. د څه په وجه چې ما دا ویډیو جوړه کړې هغه مسافر ورونه کم چې په سعودي عربستان کې دي هغوی د تشویش نه کوي چې ګواکې سعودي حکومت به دوی د دې ملک څخه وباسي. سعودي حکومت داسې هېڅ اعلان نه دی کړی. هر هغه څه چې تاسو لیدلي هغه واړه دروغ دي. که چیرې سعودي حکومت د بهرني وګړو ایستلو کوم پلان وای نو ولې بهرني وګړي د کیمپونو څخه مکتبونو او پانتونونو ته ولېږدول؟ تاسو بېغمه اوسئ، سعودي حکومت هېڅ داسې پلان نشته. د لیدو مو منندوی یم. الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. هر هغه مسافر ورونه چې د تشویش کې دي چې تا ته پته وي نو دا ویډیو مهربانۍ له مخې د دوی سره هم شریکه کړئ چې دوی ته هم پته ولګي. که دې چینل ته نه وي نو دا چینل زموږ سره ضرور سبسکرایب کړئ چې راتلونکي کې داسې معلوماتو څخه تاسو خبر شئ. نور مو په خدای سپارم. د الله په امان.